الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دې مبارکې میاشتې د شروع کېدو په موقع باندې یا په مناسبت سره مسلمانانو ته یو مختصر نصیحت. دا کومه میاشت شروع شوه، دې ته د رجب میاشت ویل کېږي او اوومه میاشت د هجري تاریخ په حساب سره دا اوومه میاشت ده. او دا رجب چې ده نو د هغه څلورو میاشتو کې دا کومې چې عزت والا میاشتې دي، الاشهر الحرم. څلور میاشتې داسې دي چې هغه عزت والا میاشتې دي، الله ورته یو خاص عزت ورکړی دی، هغه رجب او ذوالقعده او ذوالحجه او محرم. الله سبحانه وتعالى بالقرآن كوي إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. دغه 12 میاشتې دي الله وي، او په دې 12 کې دا څلور چې دي دا عزتونه والدي. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. د اشهر الحرم ته حرم په دې ویل کېږي ځکه چې په دې کې جنگ او قتال حرام دی، الا دا چې دشمن شروع کی، او دویم دا چې ګناه خو په عامو میاشتو کې هم حرامه ده، خو په دې کې هغه حرمت چې دی هغه خسخ شي. ځکه الله بیا دا ویلي فلا تظلموا فیهن انفسکم، نو په دې میاشتو کې بیا خصوصا د خپل ځان سره ظلم مه کوئ. او دا خبر رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې هم کړی ده، لکه په صحیح بخاري او صحیح مسلم کې دا حدیث دی د ابوبکر رضی الله عنه چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي السنة 12 شهرا، کال چې دی 12 میاشتې، منها 4 حرم، پای کې څلور چې دی هغه حرمت والا میاشتې دي، عزت والا دي. 3 متواليات، 3 پرله پسې دي، ذوالقعده او ذوالحجه یا ذوالحجه او محرم ورجب، ایو دغه رجب دا میاشت ده. نو دې کې شک نشته چې دا اوچته میاشت ده، عزت والا میاشت ده. خو په دې کې به موږ د ځان نه عبادتونه نه کوو، او نه موږ ډېره د ځان نه د خپل طرف نه خصوصیت ورکولی شو. شریعت چې یو خبره موږ ته نه ښولي، قرآن او حدیث کې یو عبادت نه راغلی او موږ یې کوو، نو هغې ته بدعت ویلی کېږي، اگر که هغه موږ په ښه نیت باندې کوو. بدعتي چې کله بدعت کوي، نو هغه په ښه نیت کوي، دې نیت ته به نه ګوري چې د ښه نیت دی. سړی اوس نیت ښه او 5 لمونځونه علاوه 6 لمونځ هم کوي، نو موږ خو به ورته داسې نه وایو چې نیت یې ښه دی. نو زه یو څو عباداتو ته به صرف اشاره وکړم چې دا بعض خلک یې کوي په دې میاشت کې، او د هغې ثبوت نشته. د سلف صالحینو په وخت کې، د صحابه او د تابعینو په وخت کې دا عبادتونه نه شوي، بلکې دا وروسته دې ایجاد شوی دی. اولنی بدعت چې په دې میاشت کې کېږي هغې ته وایي صلات الرغائب، او د صلات الرغائب چې دی نه دا د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت، او چې سم د دې باره کې ویلی شوي دي، د بعض خلک دې باره کې روایت ذکر کوي، دا ټول موضوع او منګړت روایت دي. نه بعض خلک داسې وایي چې یو روایت ذکر کوي منګړت چې رجب شهر الله، رجب چې د الله میاشت ده، او شعبان چې نو رسول صلی الله علیه وسلم چې د زما میاشت ده، او رمضان چې د ټول امت میاشت ده. او په دې کې چې څوک اولنۍ جمعرات چې کومه راځي د جمعې شپه، یعنې دغه جمعرات باندې چې چا روژه ونیوه او بیا یې د ماسخوتن د مانځه نه بعد مونځ وکړو، یعنې د جمعې په شپه باندې 12 رکاته مونځ وکړو، او په هر رکات کې به سوره فاتحه وي، او بیا به سورة القدر وي، ان انزلناه فی لیلة القدر، دا به 3 پیرې وي، او قل هو الله احد به چې 12 پیرې وي، او هر 2 رکاته چې په هغې به سلام ګرځي. نو بیا چې کله د دې مانځه نه فارغ شي، نو بیا په رسول صلی الله علیه وسلم باندې او یا پیرې درود وي، او بیا به چې نه دعا وغواړي، نو چې څه دعا غواړي هغه به الله سبحانه وتعالی قبلوي. دا یو منګړت روایت دی، د دې عبادت هېڅ اصل نشته. امام طرطوشي رحمه الله دا خبره ذکر کړې ده، وی اول پیر دا بدعت چې دی په بیت المقدس کې شوی، او په 448 هجري کې چې دی دا بدعت جوړ شوی دی. د دې نه مخکې چې دی نو دا عمل چې دی نه د رسول صلی الله علیه وسلم ثابت دی، نه د صحابو نه، نه د تابعینو نه، یعنې لنډه دا چې سلف صالحین کې د دې عبادت څه د هغوی په وخت کې څه دلیل د دې نه میلاوي. دویم چې یو بدعت کېږي په دې میاشت کې هغه صلات النصف من رجب،
د دې رجب په 15مه ورځ باندې خاص عبادت کیږي او باقي کې د عباس خلک یو روایت ذکر کوي انس بن مالک رضی الله عنه دا غي نسبت کوي چې چا چې دین من صلى ليله النصف من رجب چا چې د رجب په دې 15مه باندې منځ کو 14 رکعات منځ کو او په هر رکعت کې به سوره الفاتحه وي او قل هو الله احد بچ دینو یولس پیری وي او قل اعوذ برب الناس به درې پیری وي او کله چې دې مانځنه فارغ شي نو بیا به رسول صلی الله علیه وسلم باندې لس پیری درود وي او بیا به د الله تسبیح او تکبیر او حمد یعنی سبحان الله الحمد لله الله اکبر دا به چې نو دیرش پیری وي نو الله سبحانه وتعالى به زر ملائک راولېږي د دې لپاره به چې دینو نیکیان لیکي او په جنت کې به الله د لپاره چې ونی نه لیکي دا ټول چې دینو منګړت روایت دي او د دې خبرو هیڅ اصل نشته نو دا عبادت دا خاص مو چې کوم په دې 15 رجب باندې کیږي د دې هم هیڅ اصل نشته دریم چې دینو د معراج شپه او ته ویل کیږي د بدعتیان په دغه ورځ باندې خاص منځونه او صدقې او خیراتونه کوي او دغه چې دینو د وشتمې د شپه چې ده په رجب کې د وشتمې شپه ویدا د معراج شپه د په دې شپه باندې چې نو رسول صلی الله علیه وسلم باندې دغه واقعه راغله د اسراء او د معراج ده او صحیح خبره ده چې په دې میاشت کې د اسراء او معراج د واقعه راتله په دې څه دلیل نشته نو څنګه بیا چې نو په دغه ورځ باندې اختر مناوي او چې خاص عبادتونه کیږي او یا چې نو خیراتونه کیږي او منځونه او روزي کیږي اول خدای ثابتول غواړي چې په دې میاشت کې دا واقعه راغلی ده او بیا په دې میاشت کې هم چې نو په دې وشتمه شپه کې راغلی ده نو دی واقعي په دې میاشت کې دراتلو څه دلیل نشي څه ثبوت نشي سند نشي نو دا عبادت وسره د کم جنرالو بل فرض کدا واقعا په دې میاشت کې را لزه نو بیا هم دا عبادت وسره موږ خاص نشو کولای چې په دغه شپه باندې به خاص منځونه کوو خاص روزي بنیسو او خاص چې خیراتونه به کوو چې دا پرم به دلیل پکار دی او بیا په کې دې تم سوچو کې چې په دې میاشت کې دا واقعا په صحیح سند سره ثابت هم نه سلورم یو بدعت به کې دا کیږي چې عباس خلک د رجب میاشت کې یعنی خاص روزي نیسي او دا یو عقیده جوړ شوی چې دې کې یو خاص فضیلت ده بلکې بعض جاهلان په کې دا وایي چې یو چینه د چاغې ته رجب ویل کیږي او دا غي د وبچې دین د واوري نزياتي چې دین سپینی او د غبین نزياتي چې خوګيري نو چې په رجب کې روزي ونی نو دغه وبو په لاس کې نو د دې څه اصل نشته دی خبري کبدینی دي سو کوي چې لکه د فضیلت راغله ده د رجب پورې خاص کوي دا هم د ځان یو نوې عبادت کوي پنځم بدعت ده چې د باز عوامو د عقیده ده چې په دې میاشت کې به عمرې لزی او دته العمره الرجبیه ویل کېږي د رجب میاشتې خاص عمره ده او د دې مبارکي د رسول صلی الله علیه وسلم نه هیڅ فضیلت نه راغله او نه رسول صلی الله علیه وسلم امت ته دا خولي دي چې په رجب کې چې نو خصوصي عمره کوي هاي سره عام عمره لزی کوي دي خو لکه په دې نیت چې د رجب میاشتې نو ځکه چې عمرې لازمه د دې پر دلیل پکار دی او دلیل په دې خبره باندې نشته دغه څنګه چې نو بس خلک په دې رجب په دې میاشت کې چې نو خاص یو ذبیحه کوي او ساروی لالي او دې ته چې نو عتیره ویل کېږي امام احمد بن حنبل رحم الله په خپل مسند کې دا حدیث اوري عبد الله بن عمر رضی الله عنهما چې رسول صلی الله علیه وسلم عتیره حق د عتیره چې دا ثابت ده نو رسول صلی الله علیه وسلم په اوله کې دا خبره کړې و دا غینه بعد بیا د عتیره چې نه منسوخه شو په اوله کې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره باندې کړې و چې دا حلال جایز دي بیا منسوخ شو نو په صحیح بخاری صحیح مسلم کې د حدیث ته د ابو هريره رضی الله عنه چې رسول صلی الله علیه وسلم ویلا فرع ولا عتیره دې کې د رسول صلی الله علیه وسلم چې نو د عتیرې نه منع وکړه او دوی مده چې د عتیره چې نو د په جاهلیت کې خلکو د سروي لاله د رجب د لاسه نو په اوله کې رسول صلی الله علیه وسلم چې اجازه ورکړه خو به دا غینه منع کړه نه چې وسم څوک په دې باندې عمل کوي نه د تشبوه پکې د جاهلیت ولو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې متشبه بقوم فهو منهم نو صحیح خبرداري چې د عتیره چې د کم سروي چې د رجب په میاشت کې خاصه لرل کېږي دا منسوخ شوی دي نو په دې میاشت کې خاص عبادتونه کول په دې هیڅ قسمه دلیل نشتی ها عام عبادتونه کې سړی کوي روزي نیسي تهجد کوي صدقې ورکوي خیراتونه کوي عام عبادتونه کوي چې د دې عبادتونه لکه څنګه چې په نور میاشت کې نه به کوي دي خو چې د میاشت پورې خاص تړي چې نه د خاص فضیلت ته او بیا خاص وخت په دې میاشت کې د غیر لپاره بیا لازم چې د یو دلیل خي او قران او حدیث کې او په
د سلفو په آثارو کې داسې سندي ثابت چې په هغې کې د دې میاشتې دپاره څه خاص عبادت ذکر شوی د دې میاشتې دغه فضیلت دی چې دا په دغه څلورو میاشتو کې دا کوم چې حرمت والا دي کوم چې عزت والا دي نو په دې کې چې دی د قتل و قتال نه او دغه شان د ګناهونو نه بلکل ځان لرې ساتل پکار دي او الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي په قرآن او حدیث باندې عمل کولو. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.